अस्सलाम वालेकुम। 5 नवंबर په 1996 شپې باندې پاکستان سیاست چې غیر معمولی صورتحال پیدا سلی وو. شپې 9:30 بجې حالات دومره زیات تبدیل سلی وو چې په لاهور چې گورنر هاوس نه ګرد ورد فوج پروت وو. اسلام آباد چې په روډو باندې فوج گشت کاوه او بل طرف ته ایرپورټونه یې سیل کړي وو. وزیر اعظم بېنظیر بوټو او دې سره چې د کوم نور رهنماو دغه ټولو نامونه یې LCL ته اچولي وو. او وزیر اعظم هاوس چې دای ودا پرتا وا خو دې ته دا پته نه وا چې ما اقتدار ختم کړای دا، یعنی چې چما سباوري سو نو وزیر اعظم هاوس ته مخته یعنی 12 فوج لاړو او وزیر اعظم چا سره رابطه نسله کېدلای، یعنی دا نه 12 وتل اسله نه دې تنه چوک ور پرداو او اپوزیشن دې په یو وخت باندې خوشي مناو کولا. پیپل پارټي چې چور رهنماو دای نیولل او جیلو ته چولا. نو چټیم آبادی وزیر اعظم بېنظیر بوټو خو یې رها کړه خو آصف علي زرداري نیولی او دنه پوچ گچ کول یعنی انویسټیګیشن یې ونکاو. 18 دسمبر په 1996 چې دی آصف علي زرداري جیل ته واچاو او د باندې دا الزام وو چې دای دی مرتضی بټو قتل کیس چې ملوث وو او دغه سره د باندې SGS ټیکنا سکینډل چې رشوت اخیستنه او کشمیر وزارت عظما د خرچ کړي وا او په ایغه باندې هم د پیسې اخیستې وي. نو دا الزامونه په زرداري باندې لګولي وو. نو بل طرف ته د پاکستان چې نگران وزیر اعظم هو جوړ سو چې هغه معراج خالد نمیدو دا یو ساده او دیانتدار سړی وو، یعنی چې دا چمال اقتدار چې راغی نو دا اعلان هو کو چې موږ به خلکو سره احتساب کوو او موږ میشن به دغه احتسابي. نو په یک ټیم باندې د دې پروتوکول هم ختم کړو او خرچې هم کم کړلې او عوامو سره دا وعده هم وکړه یعنی چې ملک چې چا کرپشن کړای دا ټول خلک په جیلو ته مجي او دغه پیسې به ملک خزانه ته واپس راځي او خلکو ته ریلیف هم ملاو کیږي. نو وخت سره دا ټولي خبره غلطه ثابت اسلې ځکه چې سرکاري سطح باندې د سره هیڅ ثبوت نه وو چې د عدالت چې پیش کړای و او بل طرف ته چې دوسر کوم واده ماف گواو دا ناکام سلو، یعنی دا کیسونه ورو پورو ختمېدل او دغه احتساب دا صرف پیپل پارټي پورې محدود وو. نو دا هم متنازع جوړ سو. بل طرف ته چې مرتضی بټو قتل کیس دغه چې ډیر افسران نیولي وو نو دا په چا باندې ثابت نسو. نو وخت سره دغه کیس بالکل ختم سو. نو په ایک وخت باندې نگران وزیر اعظم معراج خالد دا خبره وکړه چې دغه کیسو پاره 2 میاشتې نه بلکې 2 کاله په چاریږي. نو دا یې وویلا چې احتساب چې موږ ناکام اسلو. نو په دغه باندې د جماعت اسلامي چې کوم سربراو امیر قاضي حسین دا ډیر غصه سو او الیکشن بایکاټ هو کو او ملک چې ملګر احتجاج اعلان هو کو او بل طرف ته پیپل پارټي باندې کې سنو او نو ملک چې واحده یو داسې جماعت چې ایغه الیکشن لړاو کولای نو هغه مسلم لیگ نون وو. نو چې چمن نواز شریف په لاهور چې وی حلقې ته کاغذان جمع کړو نو دته په مخالفت چې عمران خان هم جمع کړو او په ایغ وخت باندې دغه دواړو منځ تضاد راغی چې دا تر اوسه پورې تاسو هم محسوس کوئ سو. او دا هغه دور وو چې یو طرف ته به احتساب ناره او بل طرف ته سیاسي طاقت او ذاتی مفادات په خپل منځ سره ټکراو سلو او تاریخ دا ثابت کړلا چې ناره کوم خو ډیر آسان دي خو انصاف خپل جته رسونه دا ډیر زیات مشکل دي. نو دا صورتحال چې ما تاسو سره شیر کړو. تاسو موږ ملاقات په یو نوې ویډیو کې کیږي. السلام علیکم.